دفاع وزیر اسدالله خالد وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هیواد د بحران خواته یوسي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد په ټینګار سره وایي چې د ټاکنو د جنجالي کېدو مخنیوی د افغان امنیتي ادارو دنده ده. د دفاع وزیر نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو پر بې پرېوالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه. موږ ډاډه یو چې زموږ سیاستوال دا پوهه لري چې د ټاکنو پایلې به کړکېچ ته نه ځي، خو دا هم ښکاره وایم لکه څنګه چې موږ ویلي بې پرې کار به کوو، هېڅ داسې تاوتریخوالي رامنځته کېدو ته به اجازه ورنه کړو چې د افغانانو ژوند له کړاو سره مخامخ کړي. هغه چې د ښځو په لومړنۍ پوځي غونډه کې وینا کوله وویل د دې په اړه ځینې اندېښنې شته چې ټاکنې به د کړکېچ په لور لاړې شي. د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبره کوي چې تر بل هر وخت د ټاکنو د جنجالي کېدو احتمال زیات شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د افغانستان د تیرو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د ځینو ولایتونو د رایو تر بیا شمېرلو وروسته اعلان کړي، خو د ټاکنو ځینې نمایندان دې کار ته اجازه نه ورکوي او د ثبات او همپالنې ټیم غړو په 7 ولایتونو کې د بیا رایشمېرنې مخه نیولې ده. خو اوس د ټاکنو کمیسیون له حکومته غوښتي چې په دغه بهیر کې د مداخله وکړي. که څه هم د ټاکنو په بهیر کې د حکومت مداخله د یو لوري په ګټه تمامېدلی شي، خو افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې په ټاکنو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. البته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد په وینا چې که امنیتي ځواکونه مداخله کوي هدف به د ټاکنو د جنجالي کېدو مخنیوی وي. څارونکي په دې باور دي چې د دفاع وزارت د نوي وزیر اسدالله خالد په راتګ سره د هیواد د دفاع ځواکونه د تیرو 20 کلونو په پرتله زیات قوي شوي او تر ډېره بریده د یوې قومندې تر چوکاټ لاندې راغلي دي. خلک دې ته خوښ دي چې د افغانستان پوځ دا توان لري چې د افغانستان پوځ دا توان ولري چې د زورواکو مخنیوی وکړي او د یوې ځواکمنې قومندې په صورت کې هیواد له بحرانه وساتي. دفاع وزیر اسدالله خالد چې په افغانستان کې د پاکستان ضد څېرې شهرت لري په ولس کې اوږدې ریښې غځولې دي، تر ډېره بریده د دفاع په چارو کې بریالی برېښي او داسې ښکاري چې د بحراني حالاتو د کنټرول توان یې امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی. دفاع وزیر اسدالله خالد دا خبرې په داسې مهال کوي چې عبدالله امنیتي ځواکونه په ټاکنو کې په مداخلې تورن کړي دي. په هر حال تاسو د اسدالله خالد د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله